د پیر په شپه چې مریدانو د یهودیانو د یرې نه دروازې بندې کړې وې ناستو چې په دې کې عیسی راغلو د هغې په منځ کې ودرېده او ورته وفرمایل السلام علیکم. د دې نه پس هغه هغې ته خپل لاسونه او خپله پښتۍ وښودله. نو چې کله مریدانو مالک ولیده نو هغې ډېر خوشحاله شو. عیسی یو ځل بیا وفرمایل چې په تاسو دې سلامتیا وي، څنګه چې پلار سره لېږلی یم همدغسې زه تاسو لېږم. بیا یې په هغې وپوکل او ویې فرمایل زما له خوا نه روح القدس قبول کئ. که چېرې تاسو د چا ګناهونه وبخئ نو هغې به وبخلی شي، او که تاسو هغې ونه بخئ نو هغې به ونه بخلی شي. په 12 مریدانو کې یو توما چې برغونې هم بللی شي کله چې عیسی راغی هغه د نورو سره موجود نه و. د نورو مریدانو هغه ته وویل چې موږ مالک ولیدلو، خو توما هغې ته وویل چې تر څو چې ما د هغه په لاس کې د میخونو زخمونه لیدلې نه وي او د میخونو په زخمونو مې ګوتې وهلې نه وي او خپل لاس مې د هغه په پښتۍ نه وي لګولې نو زه به په دې هېڅ کله یقین ونه کړم. 8 ورځې پس د هغه مریدان بیا په هماغه کور کې دننه راجمع او توما هم د هغې سره موجود و. اگر که دروازې تاله وي خو عیسی راغلو د هغې په منځ کې ودرېدو او ویې فرمایل په تاسو دې سلامتیا وي. بیا هغه توما ته وفرمایل خپلې ګوتې دلته کېږده او زما لاسونه ووینه او خپل لاس را وړاندې کا او زما په پښتۍ ولګوه. نور شک مه کوه خو یقین کوه. توما هغه ته وویل زما مالکه او زما خدایه پاکه. عیسی هغه ته وفرمایل په دې چې تاسو ولیدم نو ایمان دې راوړو. بختور دي هغوی چا چې زه نه یم لیدلی او ایمان یې راوړی دی. عیسی د خپلو مریدانو په موجودګۍ کې نور هم ډېرې معجزې څرګندې کړي دي کومې چې په دې کتاب کې نه دي لیکلې شوې. خو دا یو څو معجزې ځکه لیکلې شوي دي چې تاسو په دې ایمان راوړئ چې عیسی هم مسیح یعنی د خدای پاک زوی دی او چې د ایمان راوړلو په وسیله تاسو ته د هغه په نوم ژوندون میلاو شي.